تیر ورځ په سوشل میډیا د پښتو نوموتي سندرغاړي ګلپاڼې ډانس چې په سوشل میډیا ډیره زیاته وایرل شوه، خو له بده مرغه ګلپاڼې یې د غټ جنجال سره مخ کړه. سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، که غواړئ چې په اړه یې پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. مشهوره سندرغاړي ګلپاڼې له یو نوي مشکل سره مخ شوه او ویل کیږي چې د دغه مشکل په وجه شاید جیل ته هم لاړه شي. د ګلپاڼې هغه ویډیو چې د قبایلي سیمې د مرستیال په کور کې په ویډیو جوړه کړې ده او په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړې، ګلپاڼه یې د غټ مشکل سره مخ کړې ده. د پښتو مشهوره سندرغاړي ګلپاڼه تېره ورځ د لنډي کوتل سیمې ته تللې وه چې د یادې سیمې په تړاو نوموړي ځینې عکسونه هم خپاره کړي وو او ورسره یې لیکلي وو چې ډېر ښکلی ځای دی. خو په ورته وخت کې ګلپاڼې د هغې سیمې مرستیال کمیشنر په کور کې یوه ویډیو هم جوړه کړې ده چې په دغه ویډیو کې نوموړي ګلپاڼې یوې سندرې ته ډانس هم کړی دی او وروسته یې بیا دا ویډیو په ټیک ټاک او فیسبوک هم خپره کړې ده. د ګلپاڼې د دې ویډیو خپرولو وروسته که یوه لوري ته دا ویډیو ډیره لاس په لاس شوه، نو بل لوري ته حکومتي چارواکي هم د دې ویډیو په خپرولو ډیر په غوسه دي او د قبایلي سیمې د مرستیال کمیشنر نه یې په دې اړه معلومات غوښتي دي. د پاکستاني رسنیو په راپورونو کې ویل شوي دي چې ښایي نوموړي ګلپاڼې یوه دولتي ځای ته سپکاوی کړی دی او ویلي دي چې هر څوک په دې کار کې ککړ وي نو له هغوی سره به قانوني چلن وشي. په راپورونو کې دا هم ویل شوي دي چې د قبایلي سیمې مرستیال کمیشنر ویلي دي چې ګلپاڼه لنډي کوتل ته د خپلو خپلوانو کره راغلې وه او دا ویډیو د هغه په کور کې نه بلکې د ډي سي محمد اسلم په کور کې ریکارډ شوې ده، خو د دولتي کارمندانو د اجازې پرته ریکارډ شوې ده. خو ډي سي محمود خان ویلي دي چې که ګلپاڼه د خپلو خپلوانو کره راغلې وه نو دا نه و پکار چې هغه دولتي سیمو ته ورغلې وای او نوموړی زیاتوي چې ګلپاڼه پرته له اجازې دولتي سیمو ته ورغلې ده او بیا یې له اجازې پرته ویډیو او تصویران هم اخیستي دي چې نوموړي ګلپاڼې دا کار د قانون څخه د سرغړونې په معنا ده. نوموړي دا هم ویلي دي چې هر هغه څوک په دې کار کې ښکیل وي نو باید قانوني سزا ورکړل شي. د دغه ځای کارمندان بیا وایي چې دوی یوازې ګلپاڼې ته د ننوتلو اجازه ورکړې وه او دا ویډیو ګلپاڼې په پټه ثبت کړې ده. ګلپاڼې بیا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا وه نننۍ ویډیو چې د ګلپاڼې د نوي وایرل شوي ډانس ویډیو په اړه وه. د ویډیو په اړه که څه ویل لرئ نو موږ سره یې په کمنټ کې شیر کړئ. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې خوندورو او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.